ډېر ګرانو ګلالیو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ اوسئ. بیا راغلی وئ خپل درس ته، خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. په کومه کلمه یې باید شروع کړو نوی درس؟ اوس تاسو ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. د موږ تاسو په مبارکه کلمه د موږ تاسو نوی درس د الف د ری سره که راشي څه رقم غږ کړي او څنګه لیکل کیږي. داسې لیکل کیږي او ار غږ کړي، ار، لکه ار په اره کې. د اره په کلمه کې دې شکل ته تاسو وګورئ، دا اره ده. اره، د اره سره تاسو څه کوئ؟ د اره سره خلک لرګي اره کوي. ځینې ارې ډېر قوي دي، ورسره وسپنې اره کیږي. موږ تاسو پلار جان، د موږ تاسو مشران کله چې لرګي ټوټې کوي بیا د ارې سره یې اره کوي، دروازې ته جوړوي، د لرګي نه کړکۍ ته جوړوي، الماریانې ته جوړیږي. تاسو ګورئ چې ما الف و ر سور پرداز ورکړی چې تاسو ښه ورته متوجه شئ. یوه ای ګردک ورسره راغلی، اره شوي، اره. اوس نو د ب نوبت دی. کله چې ب د ر سره راشي څنګه تلفظ کیږي او څنګه لیکل کیږي؟ ب و ر بر، ب و ر بر، لکه بر په برس کې، برس، بر. دلته بو تلفظ کیږي، بو، برس. ګورئ چې تاسو هره ورځ خپل غاښونه برس کړئ، په کریم او برسو یې پاک پرېمینځئ. پس د دې نه چې ډوډۍ خورئ، دا د غاښو کریم دی، د غاښ ورسره برس کیږي. د دې دپاره چې غاښ هم خراب نشي، هره ورځ یې باید تاسې پس د ډوډۍ نه برس کړئ، پاک صفا یې پرېمینځئ. ب و ر د برس په کلمه کې برس، یو سین ورسره راغلی، برس ته جوړ شوی. ښه، اوس نو پ و ر د پ و ر ګورو چې څه رقم لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. پ و ر لکه پرزه، پر، دلته پر تلفظ کیږي. دا موټر ګورئ، د ښکلی آبي موټر، دغه د لاندې چې ګورئ دا یې پرزې دي. پ و ر پرزه، ز ای ګردک ورسره راغلی، څه شی ته جوړ شوي؟ پرزه، پرزه. هلته پاس وګورئ آبي پرداز مې ورکړی. پ و ر دلته د لاندې پرزه، زه، ز او ای ګردک ورسره یو ځای شوی، پرزه ته جوړ شوي. پ و ر د پرزه په کلمه کې، پ و ر د پرزه په کلمه کې لکه د موټر پرزه، د موټر پرزه. تاسو نننی درس دومره و. تاسو په خدای سپارم. د خدای پامان. خپل چینل مو سبسکرایب کړئ او لایک یې هم کړئ. خدای پامان.